په هرات کې د تکتاز پلاستیکي صنعت د شرکت مسؤلین وایي چې په دغه فابریکه کې هر ورځ تر 30 ټنو پورې بوجي او پلاستیک تولیدېږي. د دغه شرکت خاوند محمد نعیم چمتو وویل چې دغه فابریکه د 10 میلیونه ډالرو په پانګونې خپل فعالیت پیل کړي او اوس مهال د صنعتي، تجارتي او کرنیزو سکتورونو لپاره ډول ډول بوجي او پلاستیکي توکي تولید او عرضه کوي. د ښاغلي چمتو په وینا دا مهال په هرات کې 8 نور د پلاستیک تولیدونکو شرکتونه هم فعالیت لري او کله بهر څخه د ورته تولیداتو واردات بند شي، کورني تولیدات کولای شي د هیواد اړتیاوې په بشپړه توګه پوره کړي. بعضی تولیدات یا واردات اموال مشابه است که انشاءالله الرحمن ما در افغانستان در حال حاضر در بخش تولید انواع و اقسام کیسه های پلاستیکی انشاءالله رو به خود کفایه هستیم. دغه فابریکې خاوند زیاته کړه چې په تکتاز فابریکه کې 350 کسان پر کار بوخت دي او د دې شرکت تولیدات د هرات ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. په همدې حال د فابریکې مسلکي مدیر وویل چې د تولید پر مهال د کیفیت نړیوال معیارونه په پام کې نیول کیږي او هڅه روانه ده چې دغه صنعت د سیالۍ وړتیا په کورني بازار کې لا زیاته شي. کیفیت تولید ما که هست کیفیت درجه اوله به خواست مشتری، با هر کیفیتی که مشتری خواسته باشه، چون مواد درجه اول، مواد خالص و پاکه. د دغه فابریکې کارګران هم له رامنځته شویو کاري فرصتونو خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې د ورته تولیداتو وده د ځوانانو لپاره د کار زمینه پراخوي. الحمدلله راضیم از کاروبار خوب برای ما زمینه کار به این شرکت مساعده، به کشور ما مساعده، مجبور نیستیم به کشورها خارج سفر کنیم. بل لور ته د هرات سیمه‌ییز مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې په صنعت او کورنیو تولیداتو کې د پام وړ پراختیا رامنځته شوې او د پانګوالو لپاره د لازمو اسانتیاوو برابرول د دې پرمختګ اصلي لامل دی. د هرات د پلاستیک تولیدونکو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ په مجموعي ډول په دغه ولایت کې هر ورځ شاوخوا 100 ټنه بوجي او پلاستیک تولیدېږي.